کې دي د یو ډله په دې ټیک ټاک کې دي چې موږ تاسو ورنه پتنګ راغلیو یعنی کنځلې کا توهینونه کا سپکاوي کا او دا خلک دي چې دوی هغه ته په کوټه کې د کوټوالو میرمنې شهیدانې کړي دي هغوی عزت ته لاس ورچولی دی دا دومره سپک خلک دي دوی په تېرو 100 کلونو کې په کندهار هلمند زابل روزګان غزني ننګرهار پکتیا پکتیکا بدخشان په دې ځایونو کې به د ولسي وګړو به څومره بېزتي به دې خلکو کړي ځکه ټوپک ورسره وروره چرسونه به یې وواله بیا به نه په ځانو نه به بلو بیا سلامونه شینواره صاحب دا څنګه چې تاسې خبرې وکړې ستاسې موضوع خو هغه د بلوچ ډاکټر صاحب باره کې ده په هغې هم غږېږو خو اول په دې موضوع غږېږو ځکه چې اول وایي ځان دی بیا جهان دی که نه یو یقین وکړئ چې نن ماته یو غټ سړی دی ډېر په وطن مین سړی یقین وکړه څنګه چې جمهوریت سقوط شو زموږ غونډه کې هغه هم جړل یعنې جمهوریت چې سقوط شو هغه هم جړل او موږ هم جړل او دلته په دې اروپا کې زیاتره افغانانو جړل 95% نه زیات فیصد دا یو حقیقت دی دا زما خبرې به خلک ګوري قسم یې راته نن وخوړو نن راته میسج وکړ چې پاچا صاحب د دغه جمهوریت په نوم باندې دا اشخاص چې راغلي دلته دا کنځلماران او د بد اخلاقه وایي د دې بیرغ نه مېړه تور شو دا تیر جمهوریت نه مېړه یار که بیا راته نه ویلې زه او د خدای رسول د مازدیګر لمونځ کوم و چې بالکل دا بیرغ د خپل کور نه وحکم دا 3 رنګه ملي بیرغ چې دومره وایي دې ته پوزې ته یې راوړي چې ټیک ټاک خلاص وکنځلې بدې ردې توهینونه هغه الفاظ استعمالوي نه وایي احمدشاه بابا پرېښودو نه بل شی پرېښود هر شی چې په خوله ورځي دی وایي شینواره صاحب 2 کاله مخکې د دې خبره ما کړې وه چې په اسلام آباد کې خلک راغونډوي او جمع کوي 2 کاله مخکې ما ویډیوګانې پرتې دي تا ته بیا زه هم لېږم د هغې همدغه خلک مې ښوده دلته په امریکا کې اوسېږي دلته په دې خارج په نورو هیوادونو کې اوسېږي زه خو پاکستان ته تللی نه شم مثال د خبر کوم چې زه چې پاکستان ته ځم زه $1,500 وانې ویزا علم یا په $10 ویزا علم دې خلکو له پاکستان داسې کارټونه جوړ کړي نه د پاسپورټ ضرورت شته نه دې چې لکه دغه غونډه کې چلته کوزېږي به د دې نه تیاره کې وخیږي ټکټ والي او په اسلام آباد باندې کوشي ښه تاسې خو ویلې چې دغه طالبان چې دا پنجابیان دي پاکستان سره کومک کوي ټي ټي پي والا چې دا پنجاب سره کومک کوي دا د پنجاب د ادارې خلک دي اوس څه د کوم اسمان نه راولي دي د خیر داسې یو ناڅاپه چې تا سره مرسته چا وکړه د کوم ځای نه مرسته سره کېږي او بیا د چیش دپاره جنګ کې د اسلام دپاره کې د اشغال په خاطر کې د ناموس په خاطر کې د چیشي په خاطر جنګ ته لمنه وي خو د قدرت دپاره کې د ډالر دپاره کې د پردیو په اشاره باندې کې نو خبره دا ده شینواره صاحب چې یو خبر یاد وساتئ چې ملت ویښې ملت طالبانو سره کورونو کې ځای هم ورکول ډوډۍ هم ورکوله خپل ځان هم پرې قربانو خو موږ د اوسني نظام ته ویو چې دغه ورور دا صفت وکړو چې اسلامي امارت په پټو سترګو قبول کړي موږ یې په پټو سترګو نه قبلو موږ ورته ویو چې ښه ته ښه وي او بدو ته یې بد ویو باید دغه مسلې چې کوم دي دا تاسې حل کړئ چې دا ولس نور هم تاسې سره جوخ شي ولس د جنګ نه ستړی شوی 50 کاله داسې کور زما د خپل کور 8 کسان په دې 50 کالو کې شهیدان شوي خپل ژوند یې د لاسه ورکړی داسې افغان باندې چې د هغې د کور د پامیل کسان نه یې ورکړي د لاسه کار طرف نه وي نو د دې خلکو برنامه چې ده هغه د امریکا او د پاکستان برنامه ده او دا ورځ په ورځ باندې دا خلک کوشش کوي چې ځان ته خلک را پیدا کړي خو دا اوس ډېر محدود خلک دي که موږ په دې وخت کې یا زموږ د اوسني نظام یا د حکومت په دې فکر وکړي او سوچ وکړي چې خپل د ولس څخه نور هم ځان نزدیک د ولس باندې کار وکړي انشاءالله دا خلک هېڅ شی نشي کولی زه به راته یو مثال درکړم خفه کېږئ به نه زه د کامې ولسوالۍ یم 20 کاله ما ته دغه طالبانو خو چا چې په کامه کې یو طالب پرېښی خو که بدو دا دې باندې زه خبرې نه کوم 20 کاله په کامه باندې طالب بند و ځکه موږ کاموالو د طالبانو په خلاف دا دغه کړی د طالبان به زما د خبرې اوري دا څه پټه خبره نه ده نو که موږ مضبوط شو موږ اتفاق اتحاد وکړو یو سړی م انشاءالله افغانستان ته جرأت نشي کولی پاکستانی جاسوس دا وطن پروشان دا ضمیر پروشان چې 20 کاله دلته موږ یې په دې وغولولو په دې اروپا کې چې پاکستان زموږ دشمن دی 20 کاله موږ په دې وغولولو چې د طالبان د پاکستان خلک دي 20 کاله په دې وغولولو چې موږ د وطن دفاع کوو
زه دا ټول نظامیان نه ښیم مګر د ټول نه غټ جاسوسان غټ د آیسای دغه دلالان دغه خلک وخاته چې تاسې اوس ګورئ چې د هغې په خوله کې ناست یو د هغې په اشارو باندې افغانستان ته بیا جنګ او تباهي او بربادي راوړي خو انشاءالله دا زمونږ انشاءالله قوي دا اراده ده او دا دغه دی چې انشاءالله چې ولس په اتفاق او اتحاد وي هېڅوک هم څه شی نشي کولی دغه جرمني سره خپل ولس ولاړ دی حکومت هېڅ شی هم په جرمني کې څوک نشي کولی مثال د خبرې در کوم دا برطانیه هم داسې دغه نور ملکونه هم داسې دلته ولس او دغه چې دی پولیس یو دی نو هېڅ شی دا خلک نشي کولی دا خلک به هر رقم کوشش کله چې د ډاکټر صاحب نجیب نظام ړنګ شو که نه وروره او هغه سل کلنه ملي اردو چې ډېر یعنې په نړیوال دغه باندې سټنډ ار باندې روزل شوي جنرالانو او افسرانو که نه ګوره هغوی یو هم چې دی بیرته د جنګ او د جګړې خبره ونه کړه په افغانستان کې صحیح ده که نه شینواری صاحب هغه ټول راغله باچا صاحب په المان فرانسه ایټالیا جرمني انګلستان او د نړۍ په نورو هېوادونو کې شینواری صاحب زه دې فکم خپلې غریبیانې شروع کړي نه زه په جرمني او المان پرېږده په پېښور کې خښتې اچولې خښتې دغه خبره ده بالکل په پېښور کې د اړیکه وله ما لیدلې وروره زما کاروبار زما د دوکان مخې ته یو داسې چې د کاتره لکه چینار غونته کې ځواني لرو ده ده به د لوګان او پیاز به په ګاډي اچولي بیا ورته په دې پبو کې ورته وظیفه پیدا شوه مؤسسه کې 15,000 کلدارې تنخواه وه خو دومره محنتناک سړی و چې مازدیګر به راغی بیا د لوګانو بوجې په دغه مګر وطن یې خرڅ نه کړو هغه خلکي هغه پرچمي چې موږ ورواله د کمونست ټاپې لګولې هغې د پاکستان په خپو کې ځان وروانه شو مګر هم دې رزیلانو د داود خان وخت کې د پاکستان په خپو کې ځان اچولی د ډاکټر نجیب په وخت کې د پاکستان په خپو کې ځان اچولی د اشرف غني صاحب په وخت کې هم د پاکستان خپو ته ځان اچولی او اوس یې بیا واچو او که په دې وانې ولس غولېږي او په دې وانې زموږ ملت غولېږي و چې یو ځل مې غولې خدای دې مې غولې خدای دې ما ووایي نو بیا به موږ افغانانو موږ ولس به خدای والی چې دې خلکو په دسیسو کې راځي دا شینواری صاحب قسم د خورم موږ هم انسانان یو د په اروپا کې ناست یو د وطن د آبادۍ د خپلواکۍ نه بل یو مطلب نه دی خو قسم د خورم چې د دې د غزې نه مه دا اوس عملونه چې دا څومره وحشي خلک دي دا څنګه د امریکې ټریننګ کړي دي دی خو نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پښتانه دي نه انسانان دي دا دومره کم اصل ټیپه دا د امریکې ټریننګ کړي دغه خلک خیم دغه خاینین خیم مطلب د ما ټول جمهوریت نه دی ته ما ته ووایه شینواری صاحب موږ د دې جمهوریت دفاع کوله موږ به هم خدای ته جواب ورکوو خو موږ خو د دې د رزیلان نه خبر نه شو دا دومره وحشیان او دومره ظالمان دي دا دومره د فرعون بچیان دي دلته اوس راشي موږ ته وایي پرون د جمهوریت سپورټ کوو نن دا سپورټ کوي خدای دې تباه او برباد کا پرون هم زه د جنګ خلاف وم طالب سره مې په دې لانجه وه چې ته جنګ مه کوه که ښه که طالب په حق او که په ناحق نن مې دا هماغه پالیسي مې ده چې د دې حکومت په خلاف څوک جنګ کوي موږ د هغې په خلاف وانیو ته څنګه ما ته وایې چې ته پرون د جمهوریت سره ول زه خو د جنګ په خلاف وم په جمهوریت کې خو زما وظیفه نه وه ما خو ډالر نه اخېسته غل او ډاکو خو ته وې قاتل خو ته وې د امریکانیانو ته هرکلی تا ویلو میلر ته د پلار نه ته زیات میلر ګران دی د پلار نه ته زیات ټرامپ ګران دی دلته موږ د وطن موږ ولس یو تباه او برباد شي دا سوالونه موږ نه مه کوئ چې پرون هم جمهوریت او نن طالبان لاړو جمهوریت خو تا ورته پرېښود ښه دی چې تاسې ورک شوئ د دې وطن نه تاسې باندې قسم دی چې په دې اروپا کې موږ شرمېږو اروپا مو شرموله اروپا کې هم د افغانانو نه مو شرمو په اروپا کې هم د مسلمانانو نه مو شرمو دا تاسې غونته کې خاینین او غداران که د ټول د جمهوریت خلک نه ښیم چې دا خبره وضاحت وي ځکه دلته د سپک بچیان پیدا شوي چې نه پلار معلوم دی نه مور معلومه ده موږ خو د لمنډۍ خبره کوو تاسې د لمنډۍ نه بدتر خلک هستئ کنځلې توهین بدرد خبره چې د وطن وکړه به ټاپه ده ته لابیګرې ته پالیشي ته چکچکي ورکه دا وطن اوس زه څنګه چلو کم دا وطن پرېږدم دا وطن خو مور ده که د مور په سر سودا خو تا کړې ده ولې د طالب راوستو ولې د پنجابي راوستو نو ما نه دا سوال ته څنګه کې ټوپک خو تا سره ما سره خو نه و قسم درته خورم شینواری صاحب چې بعد ټیم یو چې مر خو راپسې دغه د هلمند دغلته ورور به مخکې خبرې وکړي زادران صاحب دا لایپ وکړي او بل لایپ و چې په هلمند کې په یو واده وانې بمباري وکړه 40 کسان یې شهیدان کړه قسم درته په ذات د خدای خورم چې د شپې 12 بجې وي چې دې کوم لیکي زه ناست یم ځکه ماشومان ودو
دغلته ووتم په دې موټر کې مې قسم په خدای چې په هغه باندې ویډیو ډکړ هغه ظلم مې غندلې هغه ویډیو چې تا بل ورځ دغه یو زنانه شیر کړې وه چې هغه شمشاد چینل به هغه نشره کړې وه هغه زنانه سره یو ځای کېږي زمونږ عزت دی د شمشاد ټلویزیون نشره کړه ما په هغه باندې ویډیو وکړه د شپې نه پوهېږم چې د امنیت والا او که هر څوک د افغانستان ما ته زنګ راغی او هغه هلک هم زما د کامې دی د بل ځای نه و ما ته وایي پاچا کامواله دا ویډیو ښکته کړه ما ولې و دا ویډیو تا دا کړې دا خبره داسې نه ده ما ورته چې دې څنګه ښکته کړم دا ویډیو خو شمشاد نشره کړې ده چې دغه زنانه په لاره راتله او دغه شانې په لاره کې ورسره په یو ناروا دغه ورسره وشو په هغه موږ نوم نشو اخیستی شرم دی ما ته وایي ته هغه پرېږده ته ویډیو ښکته کړه ما ولا کې ښکته کړم کنه نو موږ هر ظلم غندلی خو شینواره صاحب د دې خلکو نه موږ خبر نو چې دا خلک څومره وحشیان دي ای افغانانو قسم په خدای دی چې دا کمنټونه مه بندوه کمنټونه دا کمزوري مه راولئ قسم درته خورمه چې د امریکایانو نه دا خلک بدتر دي د روسانو نه خلک بدتر دي د دې شخصي اوږدې دي ای افغانانو ورونو په والله کې نه بچیان درته پرېږدي نه درته خویندې پرېږدي نه درته میندې پرېږدي موږ په دغه اوسني نظام باندې بیا چې ناجایزه کوئ چې مکتبونه د ښځو بند کړي خدای ته به څنګه جواب ورکوئ مه ورکوئ دا موقع دې خلکو له په لاس باندې مه جوړوئ دا د افغانستان خویندې میندې مه زموږ دا ځوانان بیا استعمالوئ دغه ځوانان به سبا هم دغه د رزیلانو پر جال کې به راځي او د افغانستان په خلاف باندې په یو نوم باندې استعمالېږي بس دی دا کاتې نورې بند کړئ دغه افغانانو ته حقوق ورکړي دغه خویندو میندو په مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کړي نور بس دی ستړي شو دته مه ورکوئ د خلکو له چاند دا خلک د 2 کاله 3 کاله شو چې لګیم چې دا خلک برنامې جوړوي دا خلک د افغانستان د طبیعي بربادۍ پسې 40 تیار راغستې تاسې وګورئ دا مظاهرې په دې اروپا کې کله زما بورکه راوالي دا خو زما د مور بورکه ده کله یې وش کوي کله پسې ریشخندي وایي کله پسې یو رقم کار کوي کله بل هر بېناموسي دا خلک کوي د چوکۍ دپاره د ډالرو دپاره د قدرت دپاره دا چانس یې ته مه ورکوئ دا ډېر کم اصل خلک دي موږ ډېره بخښنه غواړو د خپل ملت نه د دې په خاطر نشه موږ د جمهوریت سپورټ کوو د نر غوندې هم کوو نظام و خو د ډېره بخښنه غواړو چې موږ ته معلومات نه و چې داسې کم اصل خلک به کېدي لکه دا وادي بعد چې اوس راځي دلته کنځلې او بدې ردې او توهینونه کوي دا د کم اصل بچي ټوله ورځ دلته بل کار نشته په کوټه کې ناست یو کنځل او توهین او بد او رد افغانستان پسې راغستې ده نو خبره دا ده بله تاسې د بلوچي خبره وکړه ډاکټر صاحب زه یو خبره کوم چې بلوچانو دا فیصله کړې ده که وژنې مې که مړکې مې که بندي کې مې که قید کې مې که هر څه کې خو والله چې پاکستان ازادي زه نه اخلم چې تر څو پورې یو بلوچ پاتې یو بلوچ انشاءالله دا یقین وساتئ چې د پاکستان نه به ازادي اخلي ځکه هغې فیصله کړې ده هغه دا مظاهرې او دا شی نو ټیک ده دا به که څوک چې کوي ودې کړي هېڅ د په چا باندې انتقاد مه کوئ دلته دا بعضې ورونه راځي په منظور پښتون د منظور پښتون به هم دومره وس رسېږي وروره بل څه ورپسې ټوپک راغستې مه منظور پښتون پسې لګېږئ مه طالبانو پسې لګېږئ مه وروره بلوچانو پسې لګېږئ هر سړی دی وروره منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا منزل دا دی چې وروره د دې چټلستان د دې رزلستان د دې د اسرائیل مشر ورور ریاست خاتمه ده او که موږ یې ونه کړو نو قسم په خدای دی چې دغه اوسنی د پاکستان د پوج مشر دا خبره ما په جمهوریت کې کړې اسیب منیر د کابل په تخت کښېنی بیا به په افغانستان کې جنګ به نه ودرېږي او دا د وینې به زموږ اوزي زوی یا احمد مسعود تجزیه طلب خراسانی څنګه غږ نه باسي یا سمیع سادات پلاستیکي جنرال دی ولې غږ نه باسي یا حفیظ منصور ولې غږ نه باسي غندلي دي دا په ودرېږه سوال دلته ده زه دا سوال ټول مجلس نه کوم او یاسین زیا تجزیه طلب یا امرلای ناصالح او دا حضرت علي د ننګرهار تش په نامه باندې نماینده دا خلکو څنګه یو ورځ ونه ویل چې دا بې ګناه وینې ولې تویوئ او نه ټویټ وکړه نه کوم ویډیو واچوله نه کوم ایکس کې لیکنه وکوله نه په فیسبوک کې وکوله اما تېره ورځ وړمه ورځ چې د خیبر پښتونخوا په بلوچستان ساحه کې د ګلستان په بیس باندې
او د خیبر پختونخوا د باجوړ په بیس باندې او داسې نور څلور ځایونه چې افغان ابابیلو په نښه کړل او ویشتل دوی څنګه بغارې وهي همدغه نوموړي نومونه مې چې واخیستل دوی ټویټونه کړي دي چې دا وحشت دی دا بربریت دی دا د اسلام او د کلتور او د پښتونولي او د انسانیت او د بشر حقوقو ټول خلاف کار دی سوال دلته دی چې آیا د دوی عسکر ژوبل شوي دي آیا د دوی الته اربکیان یا لنډغر یا تجزیه طلبه یا لغړیان د دوی الته ژوبل شوي دي یا د فشار لاندې دي که نه دي که نه دي نو څنګه ته الته چې په ماشومانو باندې یو ټویټ نه کوي اما دلته چې په یو عسکري چوڼۍ یا د عسکري بیس باندې لګل کېږي ترونمت ټریننګ مرکز د اربکیانو چې په هغې کې د رازق لغړیان دي د تادین لغړیان دي د اشم ریګوال لغړیان دي او د هغه دا د قایر لغړی خپله چې ملته د اربکیانو قمندانو په قندار کې د هغه واخیستل چې دوی دا بغارې وهي په شمول د تادین لغړي د رازق ورور چې دلته خلک ژوبل شوي دي یا خلک ورانی شوی ده او قومي ځای لګېدلی ولې علت یې چې دی نو دغه نه معلومیږي چې د دوی عسکر د دوی سربازان د دوی چاپړوسان د دوی لنډغر د دوی اربکیان د دوی لغړیان ټول د افغانستان په ضد باندې هلته فعالیتونه کوي دا یو ښکاره ثبوت دی ولې نه پوهېږئ نو موږ خو واښه نه خوري او مسلمانانو دغه خپله دوی خپله اقرار کوي د یو او له بلې خوا نه ګوري د چمن کې په بلوچستان کې په کوټه کې قلعه سیف الله کې قلعه عبدالله کې او په ژوب کې په واڼه کې په دې ځایو کې دا اوس ولسونه وتي دي د دوی په مقابل کې وتي لاریونونه کوي همدا اوس درګر دی په نیمه شپه باندې لاریون د دوی په سړکونو کې ولاړ دی او وایي چې موږ افغان اربکیان دلته نه منو د موږ په وطن کې دوی غلاوې شوکې قتلونه قطع طریقې لنډغري کوي تاسو ورشئ د هغه ولسونو ویډیوګانې وګورئ هغوی وایي چې موږ دلته دا نه منو تاسو چې دوی چوڼیو ته راوړي دي دوی د ورځې پیرې کوي د شپې د موږ په ناموسونو باندې تعرض کوي د موږ په مال باندې تعرض کوي د موږ په کروندګرو باندې تعرض کوي د موږ مال حال په خطر کې ده دوی افغانستان ته خیانت کړی له هغه جنه راتښتېدلي دغه لغړیان نوموړي لغړیان اوس دلته د موږ ژوند په خطر کې دی هغوی اوس د پاکستان ولس ته د پاکستان نظامي مرتد رژیم ته ولس جګ شوی تاسو ورشئ وګورئ میډیا وګورئ او خلکو دا ولس چې ښه دوی بده ګڼي که دا موږ دروغ وایو موږ ته لابیګر وایي پاچا صاحب ته لابیګر وایي پایم افغان ته لابیګر وایي د افغانستان عمومي ملي ټلویزیون ته هغه ته ملي ټلویزیون ته لابیګر وایي هغه ته تروریستي ډله وایي نو اوس دا ولسونه هم دروغ وایي چې هلته دوی جګ شوي دي هغوی په مقابل کې موټر د ایس آی ده موټر د ایم آی ده موټر د ایف سی ده لګولی پکې درې رنګه بیرغ ده او خلکو سر خلاص کوي او خلکو ویښ دا د چي دپاره دي غالب روسانو هندیانو تم لابیګران طالبانو آفرین دا د چي دپاره تا لګولی درې رنګه ملي بیرغ تا خو 20 کاله دلته ولې جمهوریت دی ځمکنۍ بشپړتیا دی دولت دی دولتداري دی ولس دی ساختار دی موږ د وجنګولو کونډې یتیمان شهیدان مایوبین معلولین ټاپیان ټول د ډېرې په میلیونونو د په افغانستان کې پرېښودل چې دا د افغانستان دفاع دی اما اوس هغه درې رنګه بیرغ وړي د پاکستان د افغانستان په مقابل کې د پاکستان سلا د اخیستې موټر د پاکستان سلا د درواله د دراسکوپې کرینکوپې دا سلا به ورکوي ته په درواله له هغه سره جنګېږي و د بدبخت بچی مور دی هلته له ولږې نمړه کېږي کور کې د وړه نشته ته د پاکستان دفاع کوي له افغانستان نه موږ ته شرم دی د ولس ته شرم ده د افغان نوم نشي اخیستلی دا اوس په دنیا کې د دغې له لاسه دا اوس دی بل شرم ده تاسو خلکو ته دروغ وایي خو تاسو ورشئ خپله هغه ویډیو وګورئ جمال ترکۍ غټ بریتونه دي او خلقی ده هغه وایي چې وایي کانټینر یې ویشتی دی هغه د قومي شورا یې ویشتی تاسو هغه ځای وګورئ د پاکستان بیرغ پکې لګېدلی د ډیپو د اسلحه و دی اساکر پکې کته پورته کېږي د افغانستان یو لغړی ده د قاهر په نامه باندې د اربکیانو د رازق لغړي د تادین لغړي ریګوال د دوی خاص نفر دی هغه وایي چې دا د قومي شورا مرکز دی د بدبخت بچی یا د دروغجن بچی قومي شورا په 340 کیلومترو کې تا ته کور نږدې نشته ده خو موږ معلومیږي چې دا د پاکستان چوڼۍ ده دا د پنجاب چوڼۍ ده دفاع کوي تاسو د بانک جهاني هغه د استخدام برخه وګورئ چې څو فیصده هندیان په دې کې کار کوي څو فیصده پاکستانیان په دې کې کار کوي ځکه د دوی د هغه تعلیمي معیار چې ده له نړۍ سره تقریبا په رقابت کې ورسره یو ځای ده تعلیمي معیار
ولې که ته افغانان هلته پکې ګورې ډېر ندرتن خلک پکې پیدا کولی شي، ډېر کم خلک پکې پیدا کولی شي. په نړیوالو سازمانونو کې، په نړیوالو موسسو کې، په نړیوالو بنسټونو کې اساس د دې چې ده که دغه موږ دغه طبقه په غرب کې وروزل سي، په نړیوالو پوهنتونونو کې وروزل سي، په نړیوالو اکاډمیکو او تعلیمي مراکزو کې زده کړې او خپل اسناد ترلاسه کړي، موږ کولی شو هم له دغه سره خپل ارتباطات او خپل هغه سیاسي قوت په نړیواله سطحه پورته بوزو، هم په اقتصادي لحاظ پورته بوزو، هم د دغه په وسیله باندې په راتلونکي کې موږ کولی شو چې زمینه سازي د نورو ځوانانو لپاره، د بل قشر لپاره، د بل نسل لپاره افغانستان کې ورته زمینه مساعده کو، فرصتونه ورته برابر کو. نو دا یو ژمنتیا ته ضرورت ده، یو تعهد ته ضرورت ده، او دا یعنی کار ته په عموم کې ضرورت شته چې وی کو. دا داسې نه ده چې موږ لاس ورایفو کې خبره وکړو ولې د عمل جنبه ور وانه غوندو، عملي برخه کې ورسره اقدامات نه کوو. دا یو لویه ستونزه د افغانانو ده. دغه شی زه وایم چې موږ په لایفونو کې ډېرې ښې دغه راوړو موضوعات، مګر په عمل کې بیا ټول شاته کېږو. راسئ که په رښتینې توګه وسي که سم پاله د یو انسان هم انقلاب رامنځته کولی شي په رښتینه توګه. اوس ګورئ تاسې ورسئ د دغه په تاریخ کې تاسې وګورئ اوس منظور پښتون څوک مثال په توګه زه وایم، ګوره زه دغه نه یم دونه، یو انسان و، یو عادي سړی و، مګر څومره یو لوی دغه رامنځته کړو هغه شورش یا مثلا یو انقلاب. داسې اوس یو ځوان چې راپورته سي او په رښتینې توګه راپورته سي او موږ یې حمایه کړو سره ودرېږو، بیا له شکه چې دلته یو غټ تعلیمي انقلاب رامنځته کېږي، خو چې څوک یې وکړي دا خو موږ وروره بدبختي په دې ځمکه کې داسې انډیواله راسو لایب ته و بړه 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 وروره بله زه بیا نه عمل شته نه وروره هغه شی د خلکو په نظر کې شته. نو دا شی به دلته په ټولو کې ادب دا ډېره د دغه د فهیم افغان اصطلاح دې راخیستې ده بارکزی راته ویلی چې او بارکزی صاحب او سیال صاحب، زه بیا داسې وایم چې منظور پښتون ته د غرب نه زیات ځوانان کومک کوي. که چېرته د منظور پښتون غوندې داسې یو ځوان په افغانستان کې راجګ شي، یو د هغه د بارکزی صاحب خبره چې یو تعلیمي انقلاب په پښو کې، نو تاسو مطمئنه اوسئ چې په غرب کې ځوانان دومره مشتاق دي، دومره علاقمند دي چې کوشش وکړي. زما سره سیال صاحب د افغانستان د آرامولو ارتقا او ارتفاع یو فرمول د هغه دا ده چې خلک باسواده شي. په سواد کې ډېرې خبرې دي، لکه بل ورځ ما ویلې موږ په د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې زموږ د زده کړو وزارت چې و هغې نوم تعلیم او تربیه و، د تعلیم او تربیه وزارت په نوم باندې و. که چېرته موږ د همدې طریقه خپل وطن جوړ نه کړو د تعلیم او تربیې د لارې نه، ولاکه په نه په ټوپک جوړ کړي نه، ولاکه په زور جوړ کړي نه، ولاکه په بل څه جوړ کړي نه، په د نورو خبرو نه چې دومره وخت افغانستان خلک پرې مصروفه وو. په دې کې موږ ژمن یو، کوشش کوو چې زما فرد باید دغه آګاهي پیدا کړي چې زه څوک یم، وظیفه مې چې دا احساس مې باید څه وي وطن دپاره. نو دا دغه دې کې موږ خپله ژمنتیا ښیو، خپل کوشش کوو. هو خدا خبره دی چې دلته ډېر افغانان دي په غرب کې، زه دوی سره دلته خبرې کوم، ملګري مو دي چې دوی د موږ سره مرسته وکړي. او سیال صاحب تاسو نه یو غوښتنه کوو چې یو داسې یو جنبش، داسې یو تګلاره شروع کړئ چې خلکو در پام شي. نور تاسو باور وکړئ په دې ځای کې داسې خلک دي چې په وطن باندې، ځکه په وطن ویل ته هغه شی چاته خوږېږي چې نه وي، موږ خو د وطن نه لري، وطن موږ ته ډېر خوږ ده، ځکه نه یو پکې. چې څوک پکې دی هغه به دومره احساس نه لري لکه موږ چې دا احساس لرو. خو په ټوله کې چې زه ډېر فکر پې کوم د افغانستان علاج، بهترینه علاج دا ده چې ځوانان کور په کور تحصیل کرده شي، اطرافونو ته د ښارونو ته یا په حساب دغه نورو مملکتونو ته، هیوادونو ته دوی سفرونه وګرځي، راوګرځي، بیا دوی ته د دنیا معلومات کېږي. مخکې بحث په اي آی باندې و، تاسو باور وکړئ چې زه 2 کس افغانان پېژنم چې دوی پر اوسه کال په اي آی کې ماسټري وکړله، دواړه په امریکې کې دي. ښه هغوی نه زه دا خواهش هم کولی شم چې دوی لاړ شي افغانستان کې، کله چې ځي 2-3 میاشتې لپاره افغانستان ته لاړ شي ټریننګ ورکړي.
لیکن دلته بیا بعضې داسې خبرې رامخ کېږي چې هغه زموږ اجتماعي مشکل دي. ګورو بس په تدریجي ډول باندې به موږ دا خبرې هم کوو، او که دا کس دې کس نه یو کس چې ماسټري کړ د پی آی آی کې، هغه یو وخت کې پېښور کې د پوهنتون استاد و، اوس په امریکا کې ده، 2-3 ماسټرۍ لري. د آخري ماسټري چې وکړه دی په ای آی کې وکړله، چې یعنې بیخي سړی کتاب خپل رګ کتاب ګرځېدله. موږ به دا کوشش وکړو توکل په خدای. نو منظور پښتون ته ډېر کومک کېږي د غربي ځوانانو نه، پښتانو نه. نو داسې انقلاب که یو تعلیمي انقلاب پر پښو ودرېږي، مطمئن اوسئ چې دغو سره به هم کومک کېږي. مننه. هغه دغه پاور اف سایلنس ته ما انباکس ته یا د شیر یا د ډاکټر انباکس ته د شماره ولېږه. ښه یو خبره. دوم تاسو دغه د منظور خبره وکړله، دا اوس ګوري په نړۍ کې یعنې په بهرني هیوادونو کې د افغان ټولنې ډېرې زیاتې دي، ډېر ماشاءالله تکړه خلک پکې دي، اکاډمیک خلک پکې دي، سیاسي خلک پکې دي، فرهنګي خلک پکې کار کوي. هغوی څومره مرسته چې په مالی برخه کې له منظور سره کوي، ولې هغه مرسته له خپل افغان ورو سره، هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې غواړي چې خدمات وړاندې کړي، یا په نورو برخو کې خدمات وړاندې کړي، په اقتصادي برخه کې یا په صحي برخه کې یا په نورو برخو کې چې هغه واقعا د دې ټولنې د دې ملت د درد لپاره دوا کېږي. موږ دلته یو متل ده، ګوري دا واقعیت هم لري، وای اکثره خلک چې دي هغه دي د سیخو متل، د هغه متل مې یاد و چې د خپل هغه ته نه دي، له هغه نه پردوی ته ډېر هغه لري، هغه احترام او ډېر هغه صداقت ورته لري. سیال صاحب هغه دري ژبې وایي خودکشي بیگانه پرور، دغسې یو خاصیت په کل کې له موږ سره هغه ده. زه وایم همدغه ټولنې که په واقعي ډول له افغانانو سره مرستې وکړي، هغه اقتصادي کومکونه ورسره وکړي یا نورو برخو کې، ولې دا کار دوامدار نه، یا داسې واړه فرصتونه ورته مهیا کړي په مارکیټ کې، کاروبار ورته مهیا کړي. یعنې ډېر کولی شو موږ د ډېرو فامیلونو ستونزې مشکلات هم په اقتصادي و هم په سیاسي هم په هغه علمي برخه کې د دوی مشکلات ورته حل کړو، خو داسې یو هغه نه ده رامنځته سوی تر اوسه. سیال صاحب خبر هم دا ده چې منظور پښتون هغه کار وکړو چې اکثریت پښتانو غوښتو که نه، د ده هغه کړنې او د ده دغه سیاسي حرکات نو خلک په ورمات شو. زه هم دا غواړم، یعنی دغه یو تعداد د موږ تاسې غوندې خلک دوی باید د سیاسي مسایلو نه څنګ ته شي، اجتماعي خدماتو په نوم باندې یو بل پاڼه پرانیزي، لکه په اجتماع کې په ټولنه کې خدمت کول د محصلینو متعلمینو دپاره. بیا غټ فورمول چې په دې کې سیال صاحب دا ده چې دې کې زه اوس ټکر ګورم چې په دې کې بیا د جنکیانو دغه زده کړې هم پکې روان غړل شي که نه. غرب کې خو تاسو پوهیږئ چې باس راواخلې په مخ وړو، توکل په خدای، خدا خو داسې زر هم نه کېږي. دغه هر څه چې انسانان غواړي ترلاسه یې کړي، دا په ساده توګه نه ترلاسه کېږي، په اسانه توګه هېڅ څه په دې دنیا کې موږ نشو ترلاسه کولی. بالکل. یعنې هر څه چې غواړو وي کو هغه لپاره باید یو سخت عکس العملونه، یو سخت مقاومت رامنځته کېږي د تا د پرمختګونو په مقابل کې. که منظور مثال منګه ورکوو، که دلته د نیلسن منډیلا مثال ورکوو، او بالخصوص موږ او تاسو که اسلامي تاریخ ته ورځو، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارزې ته ورځو، یعنې هغه په تنهایي تبلیغ کوو، په غرونو کې منځونه کول چې خلک را باندې خبر نشي، خو یو مقاومت یې کوو، د یو خاص هدف لپاره مبارزه کوله، د هغه هدف د لاسته راوړلو لپاره له مختلفو روشونو، له لارو نه، له طریقو نه کار اخیسته، تر څو نن پورې مسلمانان په میلیاردونو خلک هغه سره پیروانان دي او د هغه لارښود دي. نو اوس که موږ په دې ډګر کې کار کوو، هماهنګي د افغانستان د ځوانانو د نړۍ رامنځته کوو، دا فکر مه کوه چې په یو لایف باندې دا هر څه رامنځته کېږي او هر څه ختمیږي. نه،
دلته باید مصارف هم وسي، دلته باید مبارزه هم وسي، دلته قوي هماهنګي هم وسي، او دلته له ځوانانو سره هغه کاري فرصتونه چې لري هغه نه وخت هم ضایع سي، فرصت ورکړل سي. خو دا یو هوډ ته ضرورت ده، یو تعهد ته ضرورت ده، یو ارادې ته ضرورت ده. انشاءالله هر څه به وسي. بالکل سید خان وروره لاندې د کمیونټ د کره تا ته هم نوبت درکړو. دې کې نو څه خبره ده؟ صحیح ده سیال صاحب، دا خبره صحیح ده. دا د یو ورځې کار نه ده، دا تدریجي مبارزه غواړي، تدریجي کار غواړي. 45 کاله یا 50 کاله او دې لارې ته برابرېږي. دواړو طرفونه وخت غواړي، خو اقدام مهم ده. قدم به واخلو انشاءالله. چې بله خبره راځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارزې او د هغې د تبلیغ او د اسلام خورول. خو دې کې سیال صاحب، جناب سیال صاحب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څومره پورته وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه خلک متاثر کېدل. مونږ هم دا غواړو که مونږ په ښه برخورد باندې، په صحیح طریقې باندې، په تمامو نزاکتونو سره چې انساني نزاکتونه دې مراعات شي، دا خلک راماتېږي، ټول جوړېږي. خو په زور باندې، په زشتو خبرو باندې، یا مثلا په منفي انرژۍ باندې څوک نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اوس په میلیونونو پیروان لري که نه، میلیونونه پورته، میلیون خلک دي. نو خبر هم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین لوړ اخلاق درلودل. که په هغې باندې خجل یا اچول شوي دي، عکس العمل یې نه ده ښودلی. که هغې سره خپلو بدي کړې ده، دې بیرته ورته په ډېر نیکۍ باندې ځواب ورکړی ده. نو کور مدان چې د بل دوست هم خبرې وکړي، انشاءالله خپل کوشش به کوو. انشاءالله اتمن بولینه. سید خان وروره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سیال صاحب تا ته او محترمو ټولو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند وي. بحث خو زه په د اخره کې راغلم چې د تعلیم په مورد باندې و. په دې کې شک نشته چې تعلیم ته د موږ راتلونکي نسلونه ډېر ضرورت لري، ځکه چې 50 کاله په دې هېواد کې جګړه تېره شوې ده. خو بیا هم شکر الحمدلله چې افغانانو په مهاجرت کې هم څه ناڅه تعلیمونه کړي دي. اوس هم لوستي ځوانان لرو په افغانستان کې چې د کار زمینه له دغه سره چې اول تر اخره موږ تعلیم یافته خلک په افغانستان کې له تېر تاریخ نه هم چې موږ یې وینو چې روزلي دي، بیرته په هېواد کې نه دي پاتې شوي، ځکه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. نو له تعلیم سره سره چې د تعلیم یافته خلکو ته د کار زمینه برابرول، دا ډېر یو اهم کار ده چې تر څو پورې هغه خلک چې په هغې باندې د هېواد بودیجه مصرف شي، بیرته په خپل هېواد کې پاتې شي، له هېواد نه ونوځي. په نورو مملکتو کې د موږ که ډاکټر ده که انجینر ده، داسې له ډېرې اوږدې مودې نه چې د کار زمینه نه ورته برابرېږي، هغه هم مجبورېږي له هېواد نه د باندې وځي. وتلي دي اول تر آخره. دا د موږ که ډاکټر ده که انجینر ده او که پوهه خلک دي، دوی له هېواد نه یوازې د دندې او د وظیفې لپاره وتلي دي. نو تر ټولو نه مخکې تعلیم ډېر اهم ضرورت ده د یو هېواد د پرمختګ لپاره. نو دلته د منظور پښتون په مورد باندې هم د ورور خبرې وکړې چې زه په خپله باندې مشکل نه ورسره لرم، او په دې کې هم شک نه ګڼو چې له فرضي کرښې نه هغې خواته پښتانه له ډېرې اوږدې مودې نه له ظلم، وحشت او بربریت لاندې دي. کفري رژیم تل د دوی حق او حقوق پایمال کړي دي. ولې د پښتنو د ګوندونو مشران چې دي، دوی د پښتنو لپاره کار نه ده کړی، تل یې غولولي دي، دوکه یې ورکړې ده، او داسې یو مبارزه نه ده کړې مشرانو، دروغجنه مبارزه یې کړې ده. تل د پاکستان د کفري رژیم د سوباړې لاندې اچولي دي، په ټکولي دي، په وژلي دي. له ډېرې اوږدې مودې نه 40 کلونه زیاته چې خان عبدالغفار خان وکړه، خو ولې د دې په ځای باندې چې دوی نور پښتانه داسې راویښ کړي وای، یوازې نیشنلیزم باندې کار کړی ده، په قومیت باندې، خو ولې د ازادۍ لپاره داسې یو کار نه ده کړی چې دوی نور پښتانه خو څه کوي، اویا میلیونه چې موږ یې وینو، یوازې له هغه خپل کور نه د دوی کیسه سره خرابه ده، ګډه وډه ده. تاسو یې مل ولي خان او همداسې د دوی نور بچیان وینئ چې هغه هېڅکله له دومره غټو غټو پرېړو څټونه ولاکه نه د ازادۍ تمه امید وسي، نه دغه رقم مبارزه چې دا دوی اوس کوي،
نو ولاکه پښتون ته په ښه ورسي نه ولاکه په ګټه یوازې پښتانه شرمول دي چې دغه خلک یې کوي. همداسې منظور پښتون موږ چې ښیي دی 9 کال د مبارزې روان ده او زیات خلک وایي او جدوجهد یې وکړو مبارزه ده او راویښې که پښتون خو له ډېرې اوږدې مودې نه دی پنجابي دی ظلم او وحشت لاندې پروت ته خو د هغې په مقابل کې هماغه یوه سټیج باندې خلک ولاړ دي. له هغې نه د دوی یو قدم مخکې تګ نشته. هماغه د خان عبدالغفار خان مبارزه چې وه دم سر پرې وخوړو په ټول پښتونستان کې د ده لپاره د قبر ځای هم پیدا نسان په جلال آباد کې. نن یې موږ او تاسو وینو چې د هغه ګوند او پارټي ډېره کمزورې ده، یعنې د هېڅ کومه د پښتون لپاره د ګټې او د ازادۍ کومه تمه امید نه ترې کېږي. همداسې محمود خان اڅکزی یو له فرضي کرښې نه دې خواته د دوی لپاره له ډېرې اوږدې مودې پورې چې د قبایلو ریاست خلاص و، دوی په یو اصطلاح باندې په افغانستان کې په 4 ولایتو کې ګرځېده. دلته دوی ته امتیازات ورکول کېده، مرسته کومک ورسره کېده، عزت ورکول کېده، قالینې بصري ورته هوارې وې. خو ولې دوی د هغې په بدل کې د پښتون لپاره څه کار نه ده کړی. پښتانه یې ذلیله کړي دي او هر وخت که تاسو فکر وکړئ 2 طرفه پاتې شوي دي. یو طرف هر نظام چې کمزوري نظامونه راغلي، یو طرف د یو ته ولاړ یو طرف بیا ورسره مخالف یو، دوی خپله ګټه پکې لټوي سیاسي ګوندو مشرانې چې دي. او کله چې بیا وخت د دې راغلی چې لکه دغه اوسنی چې کومه یوه ډېره ښه موقع ده چې پاکستان هېڅ وخت دومره په کمزوري حالات په ضلالت کې نه و ښکېل سوی لکه اوس چې په افغانستان کې یو مرکزي حکومت ده او له شانه بیرته 80 میلیونه پښتانه څوک نه وایي. خو ولې یوازې منظور پښتون تر اوسه پورې له هغو ګوندونو سره چې هغه په پاکستان کې له فرضي کرښې نه هغې خواته د پښتنو نمایندګي کوي، له دوی سره لا تر اوسه پورې نه ده یو سوی. یعنې همدغه ځان ته پارټي دی، محمود خان ځان ته ډنګوي دی، ځان ته ډنګوي او پښتون راویښ شه. پښتون ویښ ته پښتون څوک نه دي خبر. زه د بر پښتونخوا، زه د بر افغانستان یم، ما ته معلومات ته چې د پښتون حق او حقوق خوړل کېږي بغیر له تورې نه د دوی بله